امریکایي بي پیلوټه الوتکو نن مازدیګر د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په 203 تندر قلوردو بمبار کړی دی. د پیښې پر مهال په اخیستل شویو عکسونو کې ښکاري چې د قلوردو له منځه دودونه پورته کیږي. پرله پسې وقفه یې بمبار وشو، ښایي مهمات او اهداف یې نښه شوي وي. طالبان هڅه کوي چې پیښه پټه کړي، خو تر دې وړاندې هم په هلمند او پکتیا کې د مهماتو د ډیپوګانو له منځه وړو ترڅنګ دغلته د القاعده ډلې پټ شوي قومندان نښه شوی او له منځه وړل شوی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.